السلام علیکم. عربي انګلیسي زده کړه په پښتو ژبه. تعلم اللغة افغانستان. دوا معنا دارو دوا. انګلیش medicine. دویم طبيب معنا ډاکټر. انګلیش کې ډاکټر. عربي طبيب. بل تمريض معنا نرسنګ. نرسنګ په برخه کې څه کار کوي. نرسنګ انګلیش کې نرسنګ. التمريض نرسنګ. طبيب الاسنان د غاښونو ډاکټر. طبيب الاسنان. dentist. بل جراح معنا جراح. surgeon. بل ممرض معنا نرس. نرس. بل patient مریض ناروغ. مریض ناروغ. بل مستشفى روغتون. عیادة کلینیک. جزاک الله خیرا. هله کوم یوټیوب چینل سبسکرایب زنګ علامه کلیک کړئ. دا ویډیو لایک کړئ. سلام علیکم.